په لندن کې یو سړی له اسمانه ښکته رالوېدلی دی. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره همدا اوس سبسکرایب کړئ. په نړۍ کې عجیبه پیښې ډېرې کېږي، خو داسې پیښې هم شوي دي چې خلک یې حیران کړي دي. د ټکنالوژۍ په راتګ سره د عجیبه پیښو کیسې نورې هم ډېرې شوي او خلکو داسې کانې وکړې چې پخوا نه وې شوي. په تازه پیښو کې ویل کېږي یو کس په لندن کې له یوې الوتکې ښکته راغورځېدلی دی. یاد کس د الوتکې د ټایرونو په ماشین کې پټ شوی و چې هلته یخ وهلی او مړ شوی دی. د نوموړي جسد د لندن په یو باغ کې ښکته رالوېدلی دی او نږدې و چې یو بل کس هم ووژني. یاد سړی چې له الوتکې څخه جسد څنګ ته پرېوتی وایي په باغ کې د حوض غاړې ته پروت و چې ځان ته لمر ورکړي، خو په همدې وخت کې درست شو او یو جسد یې څنګ ته راوغورځېدو. نوموړی شکر وباسي چې جسد په ده نه دی رالوېدلی، که نه دی به هم د دې دنیا نه استول شوی و. له الوتکې لوېدلی کس د افریقا لوی وچې د کینیا هیواد اوسیدونکی دی چې د یاد هیواد له پایتخت نیروبي څخه په الوتکه کې پټ شوی و، خو قسمت ورسره یاري ونه کړه او ژوندی لندن ته ونه رسېدو. د کینیا د هوایي ډګر مشر ګلبرټ کیبي ویلي چې د کینیا هوایي ډګر ته د نورو کسانو ننوتل سخت دي او امنیت یې ټینګ دی. نو ځکه دی ویلی شي چې یاد کس د کینیا د نیروبي هوایي ډګر کارکوونکی دی. د دې مسلې د روښانه کولو په خاطر څېړنې کوي چې ولې یو کس دومره ریسک اخیستی چې ځان یې د الوتکې په ماشین کې پټ کړی دی. رالوېدلی کس په کینیا ایرویز الوتکه کې پټ شوی و او غوښتل چې انګلستان ته لاړ شي، خو لندن ته له رسېدو مخکې یخ وواهه او ښکته راولوېدو. د نوموړي له لوېدو وروسته پولیسو د الوتکې په ماشین کې یو وړوکی بکس، خواړه او اوبه هم موندلي دي. له الوتکې څخه د هغو کسانو د لوېدلو پیښې پخوا هم لیدل شوي دي چې په غیرقانوني ډول الوتکو ته پورته شوي او ځانونه یې پټ کړي وو. دا کسان یا په هوا کې د اکسیجن د کمښت له کبله او یا هم دا چې یخ وهلي دي، ژوند یې بایللی او له الوتکې ښکته راښکته شوي دي. د انګلستان په پلازمینه لندن کې داسې پیښې پخوا هم شوي دي چې په 2012 کې د افریقا یو ځوان د الوتکې په ماشین کې پټ شوی و چې په لندن کې ځمکې ته راولوېدو او مړ شو. په دې ځوان پسې په 2015 کې یو بل مړی هم هغه مهال له الوتکې راولوېدو چې ځمکې ته ښکته کېدله. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.